قلم کېږي په 10 افغانۍ او یو رنګ پاک کېږي په 40 افغانۍ او یا په یو پیپر کې یوه غلطي وکړو نو همدومره ګران راته تمامیږي. که غواړئ په ژوند کې یوه غلطي ونه کړئ په د مشرانو سره مشوره اخلي. مشران څوک او څوک؟ مشران څوک او څوک معنا معلم او مور او پلار او یا غټ خور یا غټ ورور. آفرین. بل؟ که ستاسو غلطي وسي نو پټوئ یې مه، وایاستې او دغه به بیریږي. که یو څوک ووایي یا کش درکړي دا خبرې دسته په ژوند کې که رښتیا به وایاست هغو چې په فایدې کې به یاست او دروغ به وایاست او دغسې چاته ووایي چې اشتباه ځینې وسي څوک باید خبر کړي؟ اول پر مور و پلار خبر کړي، آفرین. یا خپل مور خبر کړي تر څو مور و پلار مشوره ورکړي چې مور و پلار وایي خیر دی ورسي، بیا خپل مور ته وایي مور وایي ورسي. که دور دو خلک نسته که خپل غټ ورور ته ویلی سي ووایاست، خپل غټې خور ته وویلی سي. اوکې، ډېره مننه.